الله علیه وسلم و فرمایل هو داسې ده. او بیا دا ویل آیا زموږ وجل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وجل سوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ویل نو موږ ولی په خپل دین کې ورته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا ابن الخطاب زه رسول الله یم او د خپل رب نافرمانی نه کوم، هغه زما کومه کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا مشته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو ما درته ویلی و، مگر ما درته وویل چې سشکال. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا دا دې نه وراته ویل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته ورتلونکی یې او طواف به هم پر وکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کړی وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و. خود دغه یو خبره پر زیاته کړه یا عمر تر مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رضا ورسره زه په والله هغه پر حق دی. او بیا د سوره الفتح دغه آیات نازل سو انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ راوغشتي او دغه آیات ورته تلاوت کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله سو او لاړ. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنہ پر دغه خپل کړو ډېر پښیمانه و. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي دغه کړو په سبب می ډېر شکارونه کول، د هغې ورځې د خبرو د بیر څخه خیراتونه ورکوم، روژې نیسم، نفل منځونه کوم، مریان آزادوم د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي. ورونو د حدیبیه د صلح په اخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کړم ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړی د هغو کسانو څخه چې ودته عذابونه ورکول ځان خلاص کړي چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ. ابو بصیر د ثقيف د قبيله څخه وو او د قریشو حلیف وو. دای چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته مهاجر ورغلی. دغه ټول لارې پیاده ووهل خو د قریشو 2 نفر تر شا په پسې و غواړي چې بیرته بوزي، مګر ابو بصیر